السلام علیکم د کاریز ټي وي مینوالو، زه یم شوکت الله شاداب او دا وخت زما سره میلمه شاعر دی ادبي خپرونو کې حبیب الله مشال صاحب. راځو موږ د مشال صاحب نه د هغوی لنډه پیژنګلو اورو چې مشال صاحب ستاسو تعلق د کوم ځای نه دی، شاعري هم د کوم وخت نه شروع کړې ده او په باجوړ کې د کوم یو تنظیم سره پیوستون لرئ، کوم یو تنظیم سره او په کوم عهدو سره پاتې شوي وئ؟ نو زما نامه خو حبیب الله مشال ده، د ماندل اوسېدونکی یم او شاعري تقریبا زه به دا ویم چې د شاعرۍ دا کوم وایرس چې د کوم جراثیم چې دی نو په ما کې د ماشومتوب نه او په باجوړ پښتو ادبي کاروان سره یم او په خزانه سیکرټري لکه فاینانس سیکرټري باندې پاتې شوی یم. دې نه علاوه په پریس سیکرټري عهده باندې پاتې شوی یم. نور تاسو ته ښه پته ده زه اکثر کراچۍ کې یم نو عهدو کو ما پسې څوک تړي هم د لکه عهدې نه انکار کوم. ښه ماشاءالله مشال صاحب موږ ته معلوم هم دی او ډېر محنتي انسان دی. د هغوی په غزل کې د هغوی په نظم کې به تاسو هغه تاثیرات وینئ د ملک د وطن سره د مینې. د حبیب الله مشال صاحب په دې نږدې ورځو کې شاعري ټولګه چاپ شوې ده. راځو زموږ ټول د ناستې د پروګرام د دې کتاب حوالې سره دی. کتاب ټایټل د تصویر خبرې کوي، دې باره کې به ترې تپوس کوو، نورې خبرې به ترې کوو او مشال صاحب ته پروګرام کې هرکلی ووه. ډېره مننه شاداب صاحب، ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم. تاسو ټایټل باره کې را سره خپل دغه وکړئ. ټایټل خو داسې ده چې یو غزل په دې کې داسې دی چې دا ردیف دی چې تصویر خبرې کوي، د فطرت غېږه کې گویا تصویر خبرې کوي. نو بس دا نوم زما خوښ شو، بیا د کومو کسانو چې په لیکل کلي و حیران صاحب شو، باجوړی صاحب شو، د اشنا باجوړی صاحب شو، نو هغو هم بس دا نوم خوښ کړی و. نو د چا طرفه پرې څه غبرګون نه دی راغلی، بس زما د کتاب چې کوم ټایټل وي یا نوم وي نو دا داسې یو منفرد قسم کې ځانګړی وي چې د بل کتاب سره میلاو نشي یا غبرګ را نشي، ډبل را نشي دا نوم، ولې چې کتاب بیا وروسته پکې بدلون نشي کېدلی، بیا چاپ غواړي نو ډېر احتیاط کول پکار یې. نو مشال صاحب تاسو ته په کتاب چاپ کولو باندې مبارکي وایم. مننه، ډېره مننه، خوشحاله شوم. نو مشال صاحب څنګه ستاسو چا مرسته کړې ده او که نه تاسو خپله دغه باندې کړې؟ بالکل دا د کلچر ډپارټمنټ چې کوم دی زموږ باجوړ ده، باجوړ په دې کې او جي هغو په خرڅه را کړې وه او بیا داسې و چې په دې خرڅه لږه ما زیاته وکړه د ټایټل باندې، نو څه پیسې پکې ما خپلې هم لګولې دي او خرچه د دې برداشت کړې وه د کلچر ډپارټمنټ والا. ورکې چې تاسو کوم یو صنف ډېر خوښ دی او په دې کې تاسو په کوم صنف باندې کار ډېر کلی دی؟ صنف خبره شي نو زما خواري خوښ زه نظم هم لیکم، نثر هم لیکم، غزل هم لیکم، هر څه لیکم، خو په دې کتاب کې چې کوم دی هغه صرف نظم او غزل شامل دی. مشال صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په دې کتاب کې غزل اثر رسوخ غزل ډېر دی که نه نظم ډېر دی، او که غزل ډېر دی نو غزل ولې ډېر دی؟ غزل اکثریت پکې زیات دی او نظم پکې هم شته دی، خو نظم په کم مقدار باندې دی او د غزل اکثریت په دې کې ځکه زیات دی چې نن سبا دور د غزل دی، زیات تر خلک غزل لیکي. کتاب کې چې کوم دی نظم ما لږ شامل کړی دی او غزل پکې ډېر دی. موږ راځو کتاب باره کې به نور هم پوښتنې کوو مشال صاحب نه، خو راځو مشال صاحب نه د کاریز ټي وي مینوال دپاره د یو غزل فرمایش کوو چې په خپله ته باندې یو غزل راسه شریک کړي. مننه شاداب صاحب. د غزل نه وړاندې یو څو نوي شعرونه چې د ده سزا مرګ نه دی، دله بله سزا ورکوي. د ده سزا مرګ نه دی، د ده سزا مرګ نه دی، دله بله سزا ورکړئ ملګرو د قام شرمیله په خپله سزا ورکړئ. مننه. او زما د ملک دړون قانون لندې فیصلې ګوره، زما د ملک دړون قانون لندې فیصلې ګوره، هغه نشته خدا ونیسئ دله سزا ورکړئ. او مننه. او د ملک قاضي قضات صاحب د دې یو سوال جواب راکړه، ای تاسو به اصلي مجرم له کله سزا ورکئ. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مننه. او غزل دی چې ګیله نشته پرې باسي که اسمان د اور بسري، ګیله نشته پرې باسي که اسمان د اور بسري، خو دلته وروي په موږ انسان د اور بسري. زبردست. او دا ځکه خو یې واړه ګاونډیان پولی پولی دي، دا ځکه خو یې واړه ګاونډیان پولی پولی دي چې نولي د سرو زرو پیزوان د اور بسري. یو ځل بیا دا ځکه خو یې واړه ګاونډیان پولی پولی دي چې نولي د سرو زرو پیزوان د اور بسري.
او د هغه مړاو سترګو نظر هم دومره تاوجن دی کیدای شي چې ته وغواړي امان د اور بڅري او کلر دی او کبر دی خو چې څه ګناه یې کړې ورېږي په پښتون لکه باران د اور بڅري او بلند حوصلې ورځ تر ورځه مضبوطېږي بلند حوصلې ورځ تر ورځه مضبوطېږي اوس نه پرې باسي فرق په افغان د اور بڅري او خدایا د هغه جهان د اور نه نجات راکړي خدایا د هغه جهان د اور نه نجات راکړي برداشت مو کړل ډېر وخت په دې جهان د اور بڅري مننه او چې مات شي پکې سل زړونه د یو زړګي دپاره چې مات شي پکې سل زړونه د یو زړګي دپاره راپرېوځه په دغسې ارمان د اور بڅري او آخري شعر ده چې مشاله خدای به خیر کړي د خپل وس کوشش کوم مشاله خدای به خیر کړي د خپل وس کوشش کوم د قام نه به ایثار کړم په خپل ځان د اور بڅري ډېر الله ډېر ښکلی غزل و روماني خیال هم پکې و او د وطن سه د قام سه او د خاورې سه د مینې خبر پیغام هم پکې و مشال صاحب ستاسو پر غزل کې موږ څو رنګونه ولیدل خو تاسو په غزل کې یاره ستاسو روماني اثر زیات دی او که نه سیریس لکه موږ ورته دغه سنجیده شاعري دغه زیات دی دا چې رومان نه خو انکار نه کېږي هر شاعر چې خامخا په روماني شاعري کوي خو په دې کتاب چې زه درته ویم نو په دې کې زیاتتر د اول وخت نه واله 2014 ولسمه پورې شاعري ده نو په هغه وخت کې چې کوم حالات په دې خاوره تېر شوي نو زیاتتر په دې کې هغه شاعري ده او نور شته روماني شاعري هم ډېره ده خو په دې کتاب کې داسې ده چې د حالاتو مطابق شاعري په دې کې ډېره زیاته مشال صاحب موږ راځو خبرې به هم کېږي او موږ راځو ستاسو نه به یو بل غزل اورېدل غواړو غزل دی چې که رقیب دی که جانان دی ښایسته دی که رقیب دی که جانان دی ښایسته دی هغه ځکه چې انسان دی ښایسته دی مننه او که هر څنګ وي خپل وجود مې دی وطن دی که هر څنګ وي خپل وجود مې دی وطن دی راته خوږ لکه د ځان دی ښایسته دی مننه او د دولت او د عزت فرق پکې نه کړم که غریب دی او که خان دی ښایسته دی مننه او دا د ګل نه یو په سله ښایسته دی دا د ګل نه یو په سله ښایسته دی دا خو ګل د ده په شان دی ښایسته دی مننه دا د ګل نه یو په سله ښایسته دی دا خو ګل د ده په شان دی ښایسته دی او خوند مزې د ژوند نه واخله بس تېرېږي خوند مزې د ژوند نه واخله بس تېرېږي دا ځواني ده دا دوران دی ښایسته دی او که هغه مې پروا نه کوي مشاله که هغه مې پروا نه کوي مشاله زما زړه زما ارمان دی ښایسته دی ډېر ښکلی ډېر زبردست